حکومتي وي هغه به ډېر زیاتې چغې وهي هغه به غزورونه کوي خو مونږ خپل مقصد ته به دغه شیان ونه رسوي تر ټولو اول دا خبره ته کوو چې کله مونږ دلته کې دا کوم نوست مشران دي که هغه د قبیله کوخیل دي او که هغه دلته کې د بړه سیاسي اتحاد دي یا نور د قومونو مشران دي دوی چې کومه یوه متفقه فیصله وکړي او هغه فیصله مونږ دغو شهیدانو ته انصاف ورکولی شي د دغو کورانو ته انصاف ورکولی شي نو هغه به د مونږ ختمي فیصله وي دویمه خبره چې مونږ کله فیصله وکړو مزال روان کړو نو دا خبره ټول ملګري یاد ولرو چې مونږ به هجوم خبره کوم نوې خبر دا دی چې دا واقعیا وشوه د ورکزو په ایریا کې نو بیا ورکزي راغلي هغوی احتجاج کړی د کیمپ مخې لا نو کیمپ لا په ډازې کړي څلور کسونه ورکزي مړه شوي دي او سره شهیدان هم دي نو دا چې اوس دا خبره ډسټرک ولا ووته هغه نو هغو سره هم خبره کوه صاحب امروشي تانو دې کنه دا خبره مې کوله ملک صاحب خبره وکړه چې په ورکزو کې احتجاج روان وو او هلته کې د برګېډ مخې لا هلته کې د ورکزو یې څلور کسان په شهادت ورسول دا ریاست د دغه ریاست واکداران دا جرنیلان د دغو نه لیوني سپي جوړ شوي دي دغو ترجیحات دا وطن یا دا ملک جوړول نه دي د دوی ترجیحات دا دي چې پښتون ته د دښمن په نظر ګوري دا پښتانه دا دښمنان ګڼي او په دې باندې خپلې پراکسي لوبې جوړوي نو د دغه خبرو ټولو نه چوټ دی چې مونږ د کم پر امنه خلک نوست یو دغو دا مقصد دی چې مونږ خپل یو مقصد ته ورسېږو د مو مقصد څه شی د مو مقصد دی چې په پر امنه طریقه سره یعنی په یو لار روان شو په یو ډایرکشن روان شو مشرون به مخکې وي ځوانان به ورپسې وي شهیدان به مخکې روان کړي وي په دا منځ کې چې یو ملګری یو کس افراتفري ونه کړي په دا کې به ریاست د ټولو نه اول سوچ دا وي چې دغو په خلکو کې خپل خلک نه نکو او هغه په سرکوري ګوډ یو غزورونه وکړي یا هغه په دوکاندارونو غزورونه وکړي یا مو د یوه ډسټرکټ نه یوې ضلع نه بلې ضلع ته وړو په ضلع کې انتشار وکړي بیا د هغې ضلع خلک راپورته کړي د مونږ په صد لګیا شي مونږ چې کله مزال کوو کله احتجاج کوم به وو مو به ټولو ضلعو دغو همدردي اخلو کیدای شي اوس خبره ډېره اوږده شوه کیدای شي مو اسلام آباد ته لوړ شو او دا سفر دا شونته د لنګ مارچ راون کو نو که مونږ اسلام آباد ته تلو په اسلام آباد لاره کې د ډېر ډسټرکټونه دي ډېرې ضلعې دي نو دغو ټولو ضلعو اعتماد به اخلو د دغو باورتیا به اخلو او ورسره هلته کې ډېر په مستقل طریقه سره خپل مزال به کوو د هغو همدردي به اخلو چې هغه د مونږ سره روان شي خبره ټول د پښتون وطن خبره شوله یقین سره ته وایم چې دغو شهیدانو نه مونږ ډېر لوی مقصد حاصلولی شو دا احتجاج چې کوم دی دا پرلط چې کوم نوست دی دا ډېر عظیم پرلط دی دا د ټول پښتون قوم تقدیر بدلولی شي نو دغه پوره دا احتجاج صرف د کوخیلو احتجاج نه دی دا صرف د بوړې احتجاج نه دی دا د ټول پښتون احتجاج دی نن تاسو ته ټول قومونه په انتظار دي د پېښور خلک تاسو ته په انتظار دي د بجاوړ ولسونه تاسو ته په انتظار دي د سوات دیر او د وزیرستان خلک تاسو ته په انتظار دي او ټول دا خلک په پېښور کې نوست دي نو که مونږ مستقل فیصله وکړه او روغه فیصله وکړله نو انشاءالله دا ټول قومونه ودري او چې ودرېږي او د کم غاصبان د کم ظالمان د کم جابران د مونږ د خلک وژني شهیدونه وي نو دوی نه به انشاءالله تعالی زر تر زره انتقام اخلو امو محترمو دلته کې چې کم مشر خبره راته وکړي کم مشر خبره وکړي د تو په نظر د خبره په تضاد کې وي ته چغه مه وهه ته په هغه باندې غږ مه کوه هغه په پرامنه طریقه سره ووره هغه په اخلاص سره ووره بل مشر بیروشي بیا بله خبره کوي د هر سړي د هر شخص خپل موقف پې وي خپله به خبره وي نو ټولو خبرو ته چې کوم دي ته ښه احترام ولره مونږ چې یو بل وورو مونږ د یو بل چې وزغمو برداشت کو مونږ خپل مقصد ته رسېدلی شو مونږ به دلته کې زغم برداشت دا شی پې دوو چې تر کومه پورې په موږ کې زغم نه وي برداشت نه وي مستقل مزاجي نه وي تر هغې موږ خپل مقصد ته نشو رسېدلی نو دا ټولې لارې چې کوم دي دا د احتجاج و درنې کمیابولې لارې دي دلته کې هر سړی به خپله خبره کوي هر سړی به خپله خبره کوي او هغه خبره اورېدل دي دویمه خبره دلته کې به ایسیر څي یا به ډیسیر څي یا به ډوپیور څي یا به بلر څي یا به بلر څي
د ریاست چارواکي بیرځي هغه به مذاکرات کوي د مذاکراتو به مو خپله کابینه وي یا خپل یو ټیم وي یا به یو څه ملګري وي هغه به مذاکرات کوي یا به جرګه کوي دا به نه وي چې یعنې سرکور ورځي ډایلاګ کېږي جرګه کېږي او هغه ته په تیږو ولې په هغه پسې ته چغې او سورې وایې دا شیان به نه کوو نه مونږ د دغه ظالم ریاست د ولکو لاندې یو مونږ پر امنه خلک یو مونږ به دوی اورو د دوی سره به مونږ خپله خبره کوو مونږ به خپله خبره ډېر په دلیل او ډېر په منطق سره کوو هیڅ په دا کې چې کوم دی دویمه خبره نه وي هر څه به دوی به خپله خبره کوي موږ به خپله خبره کوو داسې نه وي چې مطلب هغه روشي او دلته کې پسې موږ چغې جوړې کړو یا ګوډې وولو یا بل انتشار وکړو د انتشار کوشش چې څوک کوي د مونږ د دغه پرلت نه نه دی مونږ د دغو خلکو نه نه دی د دغه نه دی چې هغه د مونږ په دمانځ کې تضاد پیدا کړي نو د دغه شي نه به لرې کېږو مشرون چې کومه خبره وکړي هغه ختمي فیصله وي انشاءالله او دا مشرون چې کوم دلته ناست دي دا ډېر مخلص ملګري دي دا مونږ چې وورو دا د لاسو شلو کورونه وورو دا هم همیشه په دا احتجاج په دا درنه نوستي دغه لا به تاسو ساعت ورکوو دغه خبرو لا به تاسو پیوستون ورکوو هېڅکله به دغو سره تضاد یا دا شیان نه کوو نو دا د مونږ څه خبره وې دا شونته اوس دا هغه چې کوم لاشونه دي د هغو پوسټمارټم شوي دي نو هغه به دلته راوړي نو انشاءالله د مونږ د مشرونو امید دی چې دا فیصله داسې رو چې دا مونږ کوز ورو دا د اورکزو ولا چې کوم خلک دي مشرون دي د هغو سم فیصله کول دي چې عام داسې وروړو نو انشاءالله د مونږ دا پرلت چې کوم دی دا یو عظیم پرلت دی دا چې کوم دی یو لوی عبادت دی دا د خپل وطن د ازادۍ او د خپلواکۍ او دا وطن کې د ظالمانه جابرانه پالیسو په ضد دی نو چې کله ته خپلې فیصلې ازادې وکړې په دا تونه الله روزي کېږي په دا باندې تاسو الله متفق کېږي الله پاک توله چې کوم دی توله همت درکوي توله جرأت درکوي او الله پاک ته تو ملګری کېږي نو چې الله یې ملګری شي هېڅوک تو نشي وری نو ملګرو دا خبرې دغې په بنیاد وي چې کله مونږ احتجاج په کوم ځای کې که نه وکړو که درنه که نه وکړو دلته وي که په بل ځای کې وي هلته تاسو ودرومه چې ودرېږو هغې نه دا مراد شو چې به هر کوم خلک دي دا تصویر ورکوي چې یعنې دا خلک تماشایي دي مونږ تماشایي نه یو مونږ دردېدلي خلک یو مونږ بېوسه خلک یو مونږ به دا خپل شی په خپله کمیوبو دا به نه یو چې ته کېنه او ته کېنه او ته کېنه هر ملګری په خپله کېنو هر ملګری خپله خدمت کوو اوبه ورکوو هر مشر له لار ورکوو هر سپین روبي له لار ورکوو هر سړي ته احترام ورکوو نو مونږ به دا په دا طریقه کمیوبو بل پېښور ته کوزېږو نو پېښور په لارو کې په روډونو کې هلته کې ګوړې بې زویه نه ډسټرب کول دي امبولانس ته لار ورکول دي اوس روغلم دا وکړه چې خدای ته رحم وکړي موږ له کوی کو خبره داسې سره کوو چې بس اوس روغلو داسې کوم کوم جګړه وکړه چې دا ټیم تک نه او داسې دی واغه سي که نه خبره سره چې کوو که نه ټول د موږ درمن دي واقعي خبره او چې دا نه لوی په دا چې کوم نه موږ هغه تر یو ختم تعالی مې کسانې کا دا ته کار نه ځکه چې نن دغه خبره ونه کم دغه له سم مخال چې موږ مړي روډو بیا په دلته چې کوم نه بیا بیا مو څه خبرې در سره کوو موږ دې چې په ورماتیم نه کوو موږ ټول مختاران دي وګوره دا خبر شو پدنوم شو دا داسې پدنوم شو چې پالا مې کسانې چې زوس ونی روشم احتجاج کوم چې زونه